Noah Ark د نوح علیه السلام کشتۍ. Noah دا نوح نه ویل شي، دا ویل شي په انګلیش کې Noah. Noah's Ark ویل شي کشتۍ ته، یعنی د نوح علیه السلام کشتۍ ته. This is an ancient story about Noah. دا د نوح علیه السلام په اړه باندې یوه ډېره پخوانۍ قصه ده. This is دا ده، this ده، is ده، ان یوه ancient مطلب دی یوه پخوانی، یو ډیر پخوانی چیز. story قصه، واقعه. about په باره کې نوح د نوح علیه السلام، یعنی دا د نوح علیه السلام په باره کې یوه پخوانی قصه ده. This is an ancient story about Noah. He was the prophet of Allah. هغه د الله تعالی پیغمبر و. He هغه یعنی نوح علیه السلام was راغلی دا past tense دی او د دې مطلب دا دی چې هغه په تیر وخت کې و، د الله پیغمبر و. که is راغلی وی نو د دې مطلب دا دی چې اوس هم دی، خو دلته was استعمال شوی، د دې مطلب دی چې په تیر وخت کې و. The prophet پیغمبر of Allah د الله. People in his time used to worship idols. د نوح علیه السلام په وخت کې خلکو د بوتانو عبادت کوو. People خلکو in his time د نوح علیه السلام په وخت کې په زمانه کې used to worship idols. used to د دې په اړه باندې موږ ډېره مخکې یو کلاس ریکارډ کړی د used to او تقریبا د 10 to په اړه باندې موږ یو کلاس ریکارډ کړی. که په دې باندې پوهېدل غواړئ نو هغه کلاس در سره وګورئ. used to نو په دې کې اصل اوس دلته مینینګ دا دی چې کوو به worship عبادت، idols د بوتانو. idol ویلی شي بوت ته او idols ویلی شي بوتانو ته، یعنی دا جمع ده. They did not used to respect their parents. They did not used to respect their parents. هغوی به د خپل مور پلار قدر او عزت نه کوو. They هغوی did not used to respect their parents. د خپل مور او پلار عزت به نه کوو. respect ویلی شي عزت ته او parents ویلی شي مور پلار یعنی والدین. They used to commit sins of theft, murder and cruelty. هغوی به غټ ګناهونه کول لکه غلاګانې، قتلونه او ظلمونه. They used to commit sins of theft, murder and cruelty. په دې کې ډېر اهم الفاظ استعمال شوي. theft ویلی شي غلا ته، murder ویلی شي قتلونو ته، and cruelty ظلمونه. Noah asked them to do good deeds and leave evil ways. Noah asked them to do good deeds. نوح علیه السلام هغوی ته ویل چې نیک کارونه کوئ. نوح علیه السلام asked them هغوی ته ویل to do چې کوئ good deeds نیک کارونه and leave او پرېږدئ evil ویلی شي شیطان ته. well لاره ways لارې. when he asked them to worship only Allah. کله چې نوح علیه السلام ورته ویل چې صرف د یو الله تعالی عبادت کوئ. when کله چې he asked them نوح علیه السلام ورته ویل to worship چې عبادت کوئ only صرف الله د یو الله. they become his enemy. هغوی د نوح علیه السلام دشمنان شو په دې خبره. یعنی کله چې نوح علیه السلام دوی ته ویل چې صرف د یو الله عبادت کوئ نو هغوی په دې خبره د نوح علیه السلام دشمنان شو. they became هغوی شو his enemy د نوح علیه السلام دشمنان. enemy ویلی شي دشمن ته، enemies دشمنان. they laughed at him and said. هغوی په نوح علیه السلام پسې وخندل او ورته وویل دغو کافرانو مشرکانو laughed وخندل at him په نوح علیه السلام سي and said او ورته وویل you are only a man like us. ته زموږ په شان یو عام انسان یې. هغوی د نوح علیه السلام ته ویل you are ته یې
only a man صرف یو سړی یو انسان like us زمونږ په شان Noah preached people for 950 days نوح علیه السلام دغه خلکو ته 950 کاله پورې تبلیغ وکړو پریچ ویلی شي تبلیغ ته او زمونږ جوماتونه چې کم تبلیغین راځي نو دغه ته پریچر وایي people له خلکو for 950 days د 950 کاله پورې only 80 people accepted his message صرف اتیاو کسانو د نوح علیه السلام دغه پیغام دغه تبلیغ قبول کړو only صرف 80 people اتیاو کسانو accept مطلب د قبلول accepted قبول کو his message د هغه پیغام یعنی د نوح علیه السلام پیغام صرف اتیاو کسانو قبول کړو Noah was said that people did not used to heed his message نوح علیه السلام ډیر زیات خپه او غمجن و چې خلکو د هغې خبرو ته هیڅ توجه ورنه کړه نوح علیه السلام was و تاسو ته ما مخکې ویل چې was دا past tense طرف ته اشاره کوي د تیر وخت طرف ته و said خپه that people چې خلکو did not used to heed his message د هغه پیغام ته توجه ورنه کړه message پیغام heed ویلی شي توجه ته but Allah informed to Noah that he should not feel sad خو الله تعالی نوح علیه السلام ته خبر ورکړو چې ته مه خفه کیږه but خو الله informed خبر ورکو to Noah نوح علیه السلام ته that he should not feel sad چې ته باید مه خفه کیږه he must build an ark نوح علیه السلام ته الله ویل چې ته باید یوه کشتۍ جوړه کا he must هغه دی جوړه کی he دا اشاره کوي نوح علیه السلام ته built ویلی شي جوړول ته an ark یوه کشتۍ یعنی الله نوح علیه السلام ته حکم وکړو چې ته یوه کشتۍ جوړه کا Noah began to build the ship on land نوح علیه السلام په ځمکه باندې کشتۍ جوړول شروع کړو یعنی څنګه چې ورته الله حکم وکړو چې کشتۍ جوړه کا نو نوح علیه السلام په کشتۍ باندې کار شروع کو نوح علیه السلام began شروع کو to build چې جوړه کی د شپ هم کشتۍ ته ویلی شي on land ویلی شي په وچه ځمکه باندې when people saw Noah building the ship کله چې دغه خلکو نوح علیه السلام ولیدو چې دغه په وچه ځمکه لګیا دی او کشتۍ جوړوي when کله چې people دغه خلکو ولیدو دا past tense طرف ته اشاره کوي د دې مطلب دا دی چې ولیدو په تیر وخت کې نوح علیه السلام building چې جوړی لګیا دی د ship کشتۍ they made fun of him and his ship هغې په نوح علیه السلام سي او د هغې کشتۍ پورې خنداګانې او ټوکې مسخرې وکړې they made fun of him هغې په نوح علیه السلام سي ټوکې او مسخرې وکړې and his ship او د هغې په کشتۍ پورې because they thought that there was no river or sea around ځکه چې هغوی ویل چې دلته خو نه سیند شته نه سمندر شته او نوح علیه السلام لګیا دی په وچه ځمکه کشتۍ جوړوي یعنې دغه کافرو دغه مشرکینو ځکه وخندل په نوح علیه السلام سي هغوی دا فکر وکړو چې نوح علیه السلام لګیا دی کشتۍ جوړوي په وچه ځمکه باندې او دلته نه په خوا کې سیند شته نه سمندر because ځکه they thought هغوی سوچ وکړو that there was no river چې دلته خو نه سیند شته or sea around او نه سمندر when the ship was built کله چې کشتۍ تیاره شوه کله چې the ship دغه کشتۍ was built تیاره شوه Allah asked Noah to go into the ship نو الله تعالی نوح علیه السلام ته حکم وکړو چې کشتۍ ته وخیژه الله asked نوح علیه السلام ته حکم وکړو
to go into the ship چې کشتۍ ته وخیژه. Together with his family and followers د خپل خاندان او ملګرو سره یوځای. Together یوځای with his family د خپل خاندان سره and followers او د خپل ملګرو سره. followers د هغه کسانو کومو چې په نوح علیه السلام باندې ایمان راوړو، یعنی دا کوم اتیا کسان چې و دغه. Noah should also take with him نوح علیه السلام دې د ځان سره ضرور واخلي. Noah should also take with him نوح علیه السلام دې د ځان سره ضرور واخلي. څه شی؟ one male and one female from each kind of animals on earth. یعنی نوح علیه السلام دې د ځان سره ضرور واخلي یو نر او یو د هغې ښځ، یعنی جوړه د ځناورو نه کوم چې په ځمکې په سر باندې دي. one male یو نر and one female او یو ښځ from each kind of animals د هر قسمه ځناورو نه. kind قسمونه of animals د ځناورو نه on earth د ځمکې په سر باندې. it started to rain باران شروع شو. it rained for 40 days and 40 nights د څلوېښت ورځو او شپو پورې باران وریدو. it rained باران وریدو for 40 days د څلوېښت ورځو پورې. 40 ویلی شي څلوېښتو ته، day ورځ ته ویلی شي days د ورځې and 40 nights او د څلوېښتو شپو پورې. night ویلی شي یوې شپې ته او nights شپې. the water rose higher and higher until all the valleys were flooded. اوبه ډېرې زیاتې شوې او دومره وختې چې ټول کلی ډوب کو. the water دغه اوبه rose راوختې higher and higher یعنی داسې لهرې وه داسې چپې والې until all the valleys تر دې پورې چې ټول کلی were flooded ډوب کو. Noah saw his son who had not yet boarded the ship. نوح علیه السلام خپل زوی وکتو کوم چې تر اوسه پورې کشتۍ ته نه وخوتی. نوح علیه السلام saw وکتو his son خپل زوی who had not yet boarded the ship کوم چې کشتۍ ته نه وخوتی. boarded مطلب دی board ویلی شي اصل کې ختلی ته، یوې کشتۍ ته وغیره ته. د شف کشتۍ ته. نوح علیه السلام په ډېر فکرمندۍ سره خپل زوی ته آواز وکړو. نوح علیه السلام anxiously په فکرمندۍ سره called out آواز یې وکړو to him هغه ته. O my son ای زما زویه. O my son climb on board with us so that you may not belong to the unbelievers. مونږ سره دې کشتۍ ته راوخیژه چې ستا شمار په کافرانو په څپ کې ونیسي. climb on board with us راوخیژه مونږ سره so that you may not belong to the unbelievers چې ته د کافرانو په څپ کې حساب نشي، د کافرانو په څپ کې شمار نشي. unbeliever ویلی شي کافرانو ته او believer ویلی شي مسلمانانو ته. but his son refused خو د هغه زوی انکار وکړو. but خو his son د نوح علیه السلام زوی refused انکار یې وکړو. instead he told Noah د دې په ځای چې هغه کشتۍ ته وخیژي هغه نوح علیه السلام ته وویل I shall go off to the high mountain. زه به دې بره اوچته غرونو ته وخیژم. I shall go off زه به وخیژم to the high mountain د اوچته بره غرونو ته. The water cannot reach me there. هلته اوبه ماته نشي رارسېدی. The water اوبه cannot reach me ماته نشي رارسېدی there هلته. Noah grew more anxious. نوح علیه السلام نور هم ډېر زیات فکرمند شو. Only those
who listen to Allah can find protection. صرف هغه خلق بچ کېدی شي څوک چې د الله اوري. Only صرف those هغه خلق who کم چې listen اوري to Allah د الله تعالی can find protection هغه بچ کېدی شي. He cried to his son. نوح علیہ السلام خپل زوی ته आवाज وکړو. He cried هغه आवाज وکړو یعنی تیز چغې ورته ووهله. To his son خپل زوی ته. son ویلی شي زوی ته. But just then a huge wave came and many people were drowned. خو په دغه وخت کې یوه غټه چپه راغله او ډېر خلک یې ډوب کړه. But just then خو په دغه وخت کې a huge یوه غټه wave چپه came راله and many people او ډېر زیات خلک یې were drowned او ډوب کړه. drown ویلی شي ډوبېدو ته. خو یو سینک دی هغه هم ډوبېدو ته ویلی شي. په دواړو کې ډفرنس دا دی چې drown دا هغه ډوبېده دي کله چې یو جاندار چیز ډوب شي او سینک دا هغه ډوبېده دي کله چې یو بېجانه چیز ډوب شي. I think د دې په باره کې هم موږ یو کلاس ریکارډ کړی که کتل غواړئ هغه هم کتلی شئ. Noah's son was among them. یعنی دا کم کسان چې اوبو ډوب کړو په دغه کې نوح علیه السلام زوی هم پکې و. The ship floated for 150 days. دغه کشتۍ د 1.5 ورځو پورې د اوبو په سر ګرځېده. The ship دغه کشتۍ floated مطلب دی ګرځېدل د اوبو په سر باندې. For 150 days د 1.5 ورځو پورې. Then Noah's ship landed safely at the side of a mountain named Judi. د نوح علیه السلام دغه کشتۍ د یو غر په خوا کې ودرېده چې نوم یې جودي یا جوډي و. Then Noah's ship بیا د نوح علیه السلام دغه کشتۍ landed ودرېده safely په حفاظت سره at the side of a mountain د یو غر په خوا کې named Judi چې د دغه غر نوم و جودي. All the people and animals who had been on the ship came out. ټول خلک او ځناور چې په دغه کشتۍ کې وو بهر راغلل. All the people ټول خلک and animals او دغه ځناور who had been on the ship کم چې په کشتۍ کې came out راووته. Noah, his family and his followers thanked Allah. نوح علیه السلام او د هغې خاندان او د هغې ملګرو د الله تعالی شکر ادا کړو. نوح علیه السلام his family او د هغه خاندان and his followers او د هغه چې کوم ملګري وو thanked Allah د الله شکر ادا کو. with all their hearts ټولو د زړه نه شکر ادا کړو. with all their hearts د زړه نه. because Allah had saved them ځکه چې الله هغوی بچ کړي وو. because ځکه Allah had saved بچ کړي them هغوی وو. نو دا وه د نوح علیه السلام په باره کې یوه واقعه یوه سټوري. که چېرې تاسو داسې قسمه سټوريانې اورېدل غواړئ او د دې نه مختلف قسمه الفاظ او سنټنسز زده کول غواړئ نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ چې تاسو کوم ټاپک باندې غواړئ چې موږ ویډیو کلاسز ریکارډ کړو. د خپلې خوښې ټاپک موږ ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ. انشاءالله په نیکسټ ټایم کې به موږ په هغه باندې کلاس ریکارډ کوو او ویډیو به جوړو. نو ویډیو به ډېره لانګ شوې وي خو ویډیو چې لانګ کېږي نو په دې کې موږ ایکسپلینیشن ډېر کوو په دغه کې تاسو ته فایده ډېره وي.